جګرانو کتونکو دا وخت راغلی ما د باجوړ له سیمې یو نامتو لیکوال شاعر ادیب قدرخان سیال صاحب خواله قدرخان سیال صاحب څنګه چې یو هنري ذهن لري نو دغه شانې هنري ګوتې هم لري که د هغه شاعري هم کمال ته رسېدلې نه نو دغه رنګې هغه هم په دغه خپل فن په دغه خپل هنر کې د هغه د لاسو جوړې څپلۍ د هغه هم په دغه هنر کې هغه هم یو کمال ته رسېدلی دی راغلي وو د قدرخان سیال صاحب خواله د هغه سره به چونکې هغه خپل کار کوي فن دا به په ویډیو کې نه کوو خو د هغه فن چې کومه شاعري ده هغې په حواله باندې به د هغې سره یو څو خبرې وکړو او د هغه نه به بیا کلام هم وو قدرخان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مهرباني ګلیار صاحب الله هم خوشحاله و آباد لره چې زما خواله راغلی یو خپلو اورېدونکو له مخامخ کېدو موقع راکړه که دا راته ووایي چې د څومره عمر نه تاسو دغه خپل کوم چې دی دغه څپلو کاروبار دا څومره وخت نه کوي یاره دا خو تقریبا د 1994 نه ما شروع کړی دی د څپلو کاروبار او مختلفو ځایونو کې مې روزګار کړی لکه باجوړ کې د پاټک څپلۍ څه وخت کې ډېرې مشهورې وې په پاټک کې د 94 نه تقریبا 97 پورې زما دکان والته پېښور جانګي پوره کې مې څه وخت کار کړی دی او د 2000 نه بعد دلته به د شینګس مارکېټ کوم قسمونه تاسو په څپلو کې جوړولی دلته خو د هر چې خپل یو وړ یو د خپل رواج دلته زیاته بنده څپلۍ د اپر ټچ ورته وایي دا زیاته چلیږي او ګول کټ شیپ چلیږي کټ شیپ چلیږي ډبل ګیر ټریپل ګیر چلیږي بوټ څپلۍ چلیږي دغه شان د ماشومانو څپلۍ چلیږي چپړه پکې چلیږي نو دغه 15 پیټرنز دي دا جوړو اوس به راشو ستاسو ادبي ژوند طرف ته ادبي دا چې تاسو کله نه ادبي یاره ادبي سفر خو زما تقریبا د ماشوموالي نه زما کله چې زه داسې په ښه او بد باندې پوه شوی وم نو زما ذهن کې به داسې دا د شاعرانه لفظونه تاوېدل خو په باقاعده توګه باندې چې کوم دی ما په د شاعرۍ په دنیا کې چې قدم ایښی دی نو هغه د 2003 نه مایل او کتاب تاسو راغلی کتاب لا چاپ نه دی او تیار دی انشاءالله کوشش کوو چې قدرخان صاحب چې اورېدونکي د تمه یې اکثر اورېدونکي ستاسو د شعر ډېر زیات فرمایش کوي نو چونکې موږ نورې خبرې را وکړو بیا به ستاسو د ژوند ستاسو د فن په حواله باندې تفصیلي انټرویو وکړو او په اورېدونکو لپاره تاسو تازه غزل تاسو کړی یو غزل موږ سره شریک کړي ګلیار صاحب یو غزل به درته ووایم چې ما کړې همیشه مینه بېشکه د جانانه ما کړې همیشه مینه بېشکه د جانانه خو تا کړې مدام له مینې کرکه د جانانه او زه غږ که ورته هغه وسلوال رقیبان څه شو زه غږ که ورته هغه وسلوال رقیبان څه شو نیولې ستا کوڅه مې بې ټوپکه د جانانه او که ووته له زړونو مو ژوندی نه پاتې کېږي که ووته له زړونو مو ژوندی نه پاتې کېږي رشته د محبت ډېره نازکه د جانانه او زمونږ په اسمان باندې چې وریځ نشته لوګي دي زمونږ په اسمان باندې چې وریځ نشته لوګي دي دا سوې په بارودو زمونږ ځمکه د جانانه سعادت لا تر اوسه د رقیب خبرې اوري سعادت لا تر اوسه د رقیب خبرې اوري هغه خو سپک سړی دی خوله یې سپکه د جانانه او زه هسې ستا د شونډو د خوږو ذکر کومه زه هسې ستا د شونډو د خوږو ذکر کومه په خدای که مې ترې کړې چاته څکه د جانانه او که راغلی اشنا سیال به دې په مینه باندې موړ کړي که راغلی اشنا سیال به دې په مینه باندې موړ کړي ډوډۍ شته خو د څو ورځو کلکه د جانانه دا بیا ووایه که راغلی اشنا سیال به دې په مینه باندې موړ کړي ډوډۍ شته خو د څو ورځو کلکه د جانانه ډېر زیاته